القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آغا وقت اویل منگ پرشتو تا اسجدوا لآدم سجدو کی آدم تا فسجدو طول سجدو کرا الا ابلیس مگر شیطان ونکڑا ابا انکار وک واستکبر او ځان غټو غانا وکانه من الکافرین او شو یا و دې په علم د الله کې د کافرونه سجدي معنا څه ده سجده د لغت په لحاظ باندې ویل کېږي سرخ کته کول ته رکوع ته هم سجده وای د لغت په لحاظ باندې ځکه هغه کوم د سرخ کته کول وي په عرف کې او دا معنا چې ما کوم وکړله چې سرخ کته کول یا عاجزي او خضوع کول دا ابن منظور افریقی په خپل کتاب لسان العرب کې کړی ده دویم سجده په عرف کې سر خودل پزمکه باندې چاته په طریقې د تعظیم سره او د اکرام سره او په شریعت کې سجده ویل کېږي سر خودل پزمکه باندې چاته په طریقې د عبادت سره اوس راځو د آدم علیه السلام سجده د ملائکو سجده آدم علیه السلام ته د کومې قبیلې نه وه یو تعداد مفسرین په دې باندې دي چې سجده د ملائکو آدم علیه السلام ته دا په طریقې د انحنا باندې وه او په طریقې د تحیې باندې وه لکه اوس موږ چې یو بل سره ملاو شو نو یو بل ته څه کوو سلام وایو السلام علیکم او د ملائکو دقه سجده او دا راټیټېدل دا په طریقې د تحیې باندې وو لکه مفسرین لیکي اول امام نصفی حنفی وی کان سجود التحیه سجده د ملائکو د تحیې وه جائزة فيما مضى من الامم مخکنه دا جائز وه خطیب شربینی وی فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام کله چې اسلام راغی نو دغه سجده د تحیې بدله شوله په څه باندې په سلام باندې د هغې په ځای اوس څه شی دی السلام علیکم حافظ ابن کثیر وی قد كان هذا مشروعا في الامم الماضيه ولكنه نسخ في ملتنا دا نسخ حکم تفسیر شربینی نصفی ابن کثیر ټولو کړي او دا غي وجم داوا چې دا سجده مخکې د تحیې په شکل باندې و اوس دا غي په ځای باندې سلام راغی او دا د نسخ قول چې کوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پارس کې هم مروج و کله چې د پارس خلک رااله یا د دې جنتلي خلک پارس هغه ولیدل چې د خپل مشرانو تعظیم وکاو سجدي ورته کولې رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته وی ته خو ډیر حقدار په دې باندې چې موږ تاسو سجده وکړو دوه روایت راځي یو کې راځي لا ينبغي لاحد من المخلوق ان يسجد لاحد من المخلوق ندی مناسب هیڅ یو مخلوق ته چې هغه بل مخلوق ته سوي سجده وکړي دیم روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت امر کویزه چې ما چاته امر کوله د سجدي کولو لامرت المرأه ما بخذت حکم کړی وی چې دا سجده وکړي خپل خاوند ته د وجه د هغه حقوقونه چې د خاوند په دې ښځه باندې معلومه دا شوله چې دغه سجده د تحیې که په مخکینو امتونو کې جایز هم وه نو په دې امت کې دا څه ده ناجایز دیم خبره چې دا آدم علیه السلام ته د ملائکو سجده د چا قول دا دی چې دا تحیې په شکل وه او بعضې مفسرین وایي چې نه دا سجده وه په ایښودلو د سر باندې په ځمکه خو دا په طریقې د احترام او د اکرام ځکه سجده د عبادت دا په ټولو ادیانو کې د الله نه ما سوا بل چا ته څه وه حرام او ناجایز درېیمه خبره اسجدو کې مراد د سجدې نه هغه سجده ده د عبادت لیکن لآدمه کی لام په معنا د اله باندې دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا هغه وخت چې وویل موږ فرشتو ته سجده وکړئ آدم ته معنا اله آدمه په طرف د آدم باندې سجده الله ته وه آدم علیه السلام کې استعمال شوی دی په طریقې د قبلې باندې لکه اوس موږ او تاسو مانځه کې سجده کوو څه وایو مخ مې د کعبې په طرف نو ګورئ
کعبه ته من سرخ کا تکاو خو په طریقې د قبله باندې او سجدم چاته ده الله ته د قشانتی سجده د ملائکه الله ته آدم علیه السلام په استعمال شوی د په طریقې د چا باندې د قبله باندې تفسیر قاسمی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه نقل کړی دی هغه وی په دې باندې بحث کول څه کوي دا سجده په امر د الله باندې د الله په امر د چا څه اعتراض دی اوس د متعلق ما ته امر راوخی چې د امر کړی زه وکم کنه امر کومه دی اوس موجوده وخت کې د کتابونو فیصله سجده په طریقې د انحناء باندې او د تحیه باندې کتابونو لیکلي چې دای مکروه تحریمی دي سجده په طریقې د انحناء او تحیه باندې دا څه ده مکروه تحریمی او مخفز مکه خودل چاته د احترام او د اکرام په شکل باندې دا حرام دي قطعي هغه مکروه تحریمی او دا حرام او سر چې خودل چاته پس مکه باندې په طریقې د عبادت باندې دا کفر دی وس خو دومره احتیاط ته دومره مشکات کې راځي صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم توي اے د الله رسوله ان احدنا يلقى اخاه او صديقه باب المصافحه کی مشکات کې بیا وګورئ ان احدنا يلقى اخاه او صديقه من دورور یا د دوست سره ملاویږو اين حني له آیا د دې اجازه شته چې ورته راټیټ شي قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لا نه راټیټي دا چې دا زمون خلکو کې عادت ګرځیدلې ده لاس په سینه کېده خو سر مرخ کته کوا دا قیمتي سر دی باید دا صرف الله تخکته شي دا بنده تخکته نشي حدیث کې صفا راځي او دا چې د چا په نظر کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کول شوی لاسونه خپل شوی یو خود حدیث قولی او د فعلی مقابله چې راشي ترجیح چاته ده قولی ته څنګه ته په فعلی باندې استدلال کوي دیمه دا ده چې هغه د مخ کې نه و ځکه غروس ته صحابه پوښتنه وکړي اوس ته مسله څنګه ده هغه ته جواب ورکړه دیم دغه کار کړو يهودو هغه وخت کې هغه لا ایمان نه راوړي او دا مسله د مسلمانانو په دې وجبانی اوس په سلام کې په ستړي مشي کې یو خدای سي صورتي چې سړی ناس ته تراله او مجبور چې ورحکته بشي خدا چې هغه مولا له ته مولا لري بخره چټيږي د دې جواز نشته صحیح په حدیث کې د نه من راغلی دی وجنا نن پس ان شاء الله دا کار نه کوخه وایذ قلنا للملائکه اسجدوا هغه وخت چې ویل موږ فرشتو ته سجده وکړئ آدم ته دا سجده یا په طریقې د تحیه باندې وا یا په طریقې د احترام او د اکرام وا او یا دا سجده وا په معنا د سری خودو په ځمکه باندې خو لآدمه کلام په معنا د اله باندې دی سجده د عبادت وا د تعظیم نه وا د عبادت وا خو لآدمه کلام په معنا د اله باندې دی معنا په طرف د آدم باندې نو سجده چاته شو الله ته آدم علیه السلام په استعمال شو په طریقې د قبله باندې